اوبه ډېرې راغلي دي دا د ډبرو پل دی هغسې ورته وګورئ د دې خواصې ورته وګورئ څونه اوبه راغلي دي او دغسې ورته وګورئ ډېرې اوبه دي نو دا د درایي ته د اول درایي او د دویم درایي تر منځ بیخي ټرافیک سټاپ شو داسې باران شو ناوې ته وګورئ څه رقم را روانه چې اوس یې د کانالیزیشن سیسټم یې دغه دی دیوالونه یې داسې دي داسې ریبلي یې دي السلام علیکم ورحمت الله بیا مو هم اختر په خیر نو دا دی سهار دی راووتلو نو د لو والې طرف ته تلمه نو د خپلوانو مبارکي ته نو ومې لیدله چې لو والم راغلی نو ما ویل زه یم به دا لو واله به در ووینم هم به په لو والې کې اوبه در باندې ووینم نو باد او وریځ او د باران امکانات هم ډېر شته نو خدای دې وکړي چې زما غږ واوري نو دا هم لو واله د پاچاوه وروسته دا بیخي ډېر وخت کېږي چې اوبه نه یم پکښې کې چې هر وخت به ورته راغلمه وچه به وه دا دی الحمدلله اوس اوبه دي پکښې کې داسې ورته وګورئ څنګه یو موسم دی نو باران نو یو ګړی باد شروع کېږي نو ښه خوندور دغه ته وګوره دا وریځ ته ورته وګوره څه رقم وریځ ده نو دا خوا باران را روان دی دا خو نو د عینو مینې طرف شو بس دا لو والې اوبه په عینو مینې په بغل کې یعنې د دواړو عینو مینې تر منځ تېرېږي لو واله نو چې دوبه یي او لو واله یي نو بیا ښه خوند کوي او دا مسجد خو مو نو در باندې لیدلی دی د نن هم د باندې هم نو ډېر ښایسته مسجد دی په عینو مینه کې ویل نشته پکښې کې خلک هم اکثریت اوس هم عینو مینې ته را روان دي نو موږ به مبارکي وکړو او په تاسو به لو واله ووینو اوبه خو م در باندې ولیدې چې راغلي دي بسم الله نو داسې د ډېر باران اټکل هم شته خدای دې خیر کړي بیخي ډېر بارانونه وسول په دې پسرلي کې داسې وریځ ته وګورئ څاڅکي غټ دی بالا به اوبه ډېرې توسي نه دی دې ته وګوره څونه اوبه ولاړې دي ټوله د باران اوبه دي ټوله شپه ورېدی دا نو برمو ته ګټه کوي او ټوله مځکې ته ننوځي مځکه یې جذبوي دا ټولې اوبه نو په عینو مینه کې به له خیره سره اوبه ډېرې دا دی تقریبا بس د عینو مینې څه په وتویو د بلکو غر خو د دغه ځای له معلومېږي وینې دغه دی یو مخ تاریکه سوله لکه ماښام چې شو او باران هم ډېر غټ غټ څاڅکي را روان دي سپي خوارکي ته وګوره دی هم اوس تر سړک اوړي خو نشي اوښتلی واوړه باران لوند کې وینئ باران داسې باران دی اواز یې اوس نه معلومېږي اواز بیا هم معلومېږي تالند وي برېښنا وي طوفاني باران نو دغه ته وایي وینې دا چې اوس فقط یو شل دقیقې داسې وورېږي خدای دې نه کړي مقصد د ښار د غرق کېدو خطر ورسره شته سبحان الله دلته ورته وګورئ دا چې څو ثانیې بر پاک بند کېده هغه وضعیت شي کشف هلته په ملک پسې رسېږي نه پسې رسېږي بر پاک هلته نسي پسې رسېږي ته وګوره داسې یې لوند کړم ما په یوه ګړي کې بیخي بر پاک نه پسې رسېږي داسې باران دی خدای دې خیر پېښ کړي د رحمت باران صحیح دی لۍ په ګډه سوله بیخي خدای دې خیر پېښ کړي تاوان کړي دا ګلۍ روشانو ګلان یې ولیدې ودرېدو بیخي ټرافیک سټاپ شو داسې باران شو دلته ورته وګورئ داسې یې کوي موټر په یوه ګړي کې لاس ته مې وګورئ شی نه معلومېږي اخري درجه
خیري د رجب ورپاک د منګرکان کوچنیانو سره پام کوه ثناوله سړک ته راځغلي الله دې خیر پېښ شي کې انتیکه کیسه شوله ښه ډېر دوام یې وکړي خدای دې خیر پېښوي نو کوچنیان ټوله ځینې پټ دي په دا ځینې ځایونو کې خو داسې فیصله وکړله چې یو ځای انتظار شو یو ګړی که چیرې باران دغسې خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي پسې ادامه پیدا کړه نو بیا خو وضعیت خرابېږي نو دلته یو ګړی انتظار کوو ته ورته وګوره دې اوبو ته دلته خو نو د کانالیزیشن سیسټم هم سره خراب دی په دې لووالۍ شاوخوا کې نو دلته اوبه ډېر مشکلات جوړوي دغې ناوې ته وګورئ څه رقم را روانه د باران اندازه خو نو تاسو ته خپله پر دا سړک لګېږي اوس بیا هم یو څه کرار شو اوس بیا ږلۍ شوله او بیخي داسې غټه غټه ږلۍ شو دلته اوبو ته ورته هنداره خلاصه کړه هنداره هم شو خلاصولی داسې وضعیت دی غږ به نه پوهېږم چې اورئ که یا خو مقصد موږ په ډېر سخت باران راګیر کړي وو لووالۍ کورونه دې ورته وګوره اوبه یې دغه رقم دي نو دا ټوله خامه دي بس چې لږ د باران شدت پر زیات شو لووالۍ ناوو ته وګورئ داسې ورته وګورئ ټول خلک سیل کوي دا د لووالۍ د کوڅو حال دی دا د دې اضافه اوبه چې وځي د کانالیزیشن سیسټم یې دغه دی دیوالونه یې داسې دي داسې ریبلي یې دي دې خواته ځي په لووالۍ کې د هغه وضعیت دی نو ومولیدو موږ هغه ځای ته چې راورسېدو هلته اختر مبارکي کوو بیا به خبرې کوو موږ هم تلوار دی نو که دا باران نو موږ هم ځان باسو نو هلته مو اختر مبارکي وکړه چای مو وڅښلې باران هم یو څه کرار شو نو اوبه ډېرې راغلي دي دا د ډبرو پل دی هغسې ورته وګورئ دې خواڅې ورته وګورئ څونه اوبه راغلي دي او دغسې ورته وګورئ بیخي ډېرې اوبه راغلي دي اوس لا کمې شولې د ګړۍ مخکې بیخي ډېرې اوبه ولې کل خو داسې وایي چې څپې نورې هم را روانې دي او دا اوس چې زه مخامخ ګورم ورته وګورئ بیا داسې وریځ ده چې بیا باران کېږي نو هغه دی د حضرتجي بابا دا نوي جوړ شوي چوک ته راورسېدلو دا نو نوی چوک جوړ شوی هم ښه ښایسته جوړ کړی دی دا چوک او څه آزاد شو ښه خوند کوي موږ هم بس جادې ته راولوېدو جادې پر لاره به ولاړ شو د کور خواته هرې خواته وریځ ده هرې خواته هغه طرف باندې اوبه راغلي دي خو اوس بېرته کمې شوي دي زمونږ په سړکانو باندې اوسه پورې اوبه شته دا د خوجک بابا ساحه ده نو اوس چې مخامخ ولاړ شو د کومندو خواته دلته هم اکثره وخت ډېرې اوبه راغلي چې باران وشي ډېرې اوبه دي نو دا د درایي ته د اول درایي او د دویم درایي تر منځ دا هغه وضعیت دی نو خلک بوره کړي واده دی واده مازدیګر د اینو منټ ټیم شو د ښار له خوا ویني چې څونه
ګڼه ګوڼه زیاته ده دا ټوله روان دي عینو مینې ته نو دا وه زموږ د اختر یو باراني ورځ نو خدای دې وکړي چې تاسو هم خوند ورباندې اخیستی تر بیا ښه وخت د الله په امان